د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح څوک و؟ محمد علي جناح چې د پاکستانیانو ترمنځ په قائد اعظم یا ستر مشر مشهور دی، د انګلستان تر ولکې لاندې پخواني برطانوي هند کې په 1886 زیږدیز کال کې زیږېدلی و. دی د اوسني پاکستان په کراچۍ ښار کې زیږېدلی او هغه مهال چې کراچي د برطانوي هند د ممبئی فدرال حکومت تر ولکې لاندې وه، محمد علي جناح په یوې شتمنې کورنۍ کې وزېږېد او د پاکستان د خپلواکۍ په مبارزه کې د نوموړې خور فاطمه هم له ده سره ملاتړې وه. نوموړې د انګلستان په لندن ښار کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې وې. جناح د هندوستان او پاکستان له ویش وړاندې د ټول هندوستان د مسلمانانو لیگ په نوم د یو سیاسي خوځښت مشري کوله. محمد علي جناح په 1914 زیږدیز کال کې دغه خوځښت جوړ کړی و او تر هغه وخته چې پاکستان له هندوستان نه و جدا شوی، مشري پر غاړه درلوده. محمد علي جناح 2 وادونه کړي وو چې د خپل مرګ وړاندې دواړه طلاق کړي وو. د نارینه اولاد نه درلود او د دنیا په نوم یې یوازې یوه لور درلوده. له زده کړو وروسته محمد علي جناح د برطانوي هندوستان په ممبئی ښار کې د مدافع وکیل او حقوقپوه په توګه دنده ترسره کوله او هغه مهال په یاد ښار کې د یوازینی مسلمان وکیل و. محمد علي جناح له مهاتما ګاندي سره یو ځای له انګلیسیانو د هندوستان د خپلواکۍ هڅې کولې، خو دا چې د برطانیا له خپلواکۍ وروسته به څنګه هیواد منځته راځي، د محمد علي جناح او ګاندي په اندونو کې توپیر شتون درلود. جناح د مبارزې په لومړیو کالونو کې په دې اند و چې یو ګډ هندو مسلمان دولت به جوړ کړي، خو وروسته یې پریکړه دا شوه چې د برطانوي هند هغه برخه چې ډیری وګړي مسلمانان دي باید د یو خپلواک دولت په ډول شي او نوم یې هم ورته پاکستان ټاکلی و. د پاکستان او هندوستان له ویش وروسته محمد علي جناح د پاکستان عمومي ګورنر یا مشر وټاکل شو او همدا ډول د پاکستان د اساسي قانون جرګې مسؤلیت یې پر غاړه واخیست. محمد علي جناح د سږو ناروغي درلوده او په تبرکلوز یا ټي بي ککړ و. محمد علي جناح د 11 کالونو په عمر په 1943 زیږدیز کال کې د سپټمبر په 11 نیټه ومړ. په خپل پلرني ځای چرته چې زیږون شوی و خاورو ته وسپارل شو. د محمد علي جناح په اړه څو نه ویل شوې خبرې. لومړی، نوموړي خپله لومړی میرمنه له واده یوازې څو اونۍ وروسته طلاق کړه. دوهم، محمد علي جناح په مذهب شیعه و، خو ویل کېږي چې په وروستیو کې سني لار انتخاب کړه. دریم، محمد علي جناح هیڅکله یوه نیکټایي 2 ځلې نه ده اغوستې. څلورم، هغه وخت چې دی مدافع وکیل و نو ښه ورځني عواید یې لرل او د لباس اغوستل سټایل یې لوړ او پاک خوښېده. پنځم او وروستی، نوموړي نارینه اولاد نه درلود او یوازې یوه لور درلوده.